بسم الله الرحمن الرحیم. 201 خالد بن ولید کلی اردو لومړی سرحدي لیوه او دریم کنډک دریم ټولي ساحه کې شلتن ولسوالۍ کونړ ولایت مجاهدین ملګري لګیا دي جال کټ کوي او د 100 متره شاوخوا جال یې کټ کړی او لګیا دي ستنې یې وباسي او راټولوي او وړي یې انشاءالله. دغه پیغام یې هغه خلکو ته دی چې په خارج کې ناست دي او تبلیغات کوي چې مجاهدینو خپل پوستې پرېښي دي او نو مجاهدینو خپل پوستې پرېښي دي او موږ دغه دی جال کټ کوو لګیاستو او بس نو دغه یو ته په کلک مخ باندې کلکه څپېړه ده او زموږ له خوا نه والله تاسو په شرمونو شرموي د 2 رپو دپاره په فیسبوک او میډیا کې هم تبلیغات شروع کړي دي او مجاهدینو پسې خبرې کوي. مجاهدین دغه دي الحمدلله لله الحمد او لګیا دي جال کټ کوي پوستې نه دي پرېښي. پاکستان مرتد پوسټ یو پوسته کې یو مجاهد یو عسکر هم نشته دی مرتدین ټول تښتېدلي دي. نو زموږ دغه پیغام او ټولو عام ولس ته ډاډ اطمینان ورکړو چې موږ یو لږ خاوره هم چاته نه پرېږدو او نه دې خوا راتلی شي. السلام علیکم ورحمتالله.